شیخ صاحب محترم په دې ناب تول کې زمونږ په دې معاشره کې ډېر غټ ظلم کېږي. مثال 1 کیلو به جوړه کړي هغه به لاندې طرف نه داسې سوري کړي وي چې وزن ترې لږ کم شي. نو په ناب تول کې کمی کول هغه وزن چې ته یو چاته وایي دا 1 کیلو دی تا تیږه برابره کړي ده پاو کم نو آیا داسې کس باره کې به شریعت څه حکم لري؟ تول کې زمونږ دین د دینه سخته منع کړې ده او د دې دپاره د سخترین وعید خبر ورکړی دی. رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې فرمایي ویل للمطففین، هغه کسانو دپاره هلاکت دی. ویل د جهنم یو لویه کنده ده او لوی هلاکت دی. هغه خلک چې هغوی په ناف تول کې کمی زیاتی کوي چې چاله څه شی اخلي د چانه څه شی اخلي پوره یې اخلي او چې ورکوي بیا پای کې تا نقصان کوي. بلکې د دې دپاره د الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته د دنیا د یو سخترین آفت، د یو سخترین عذاب، د یو سخترین سزا خبر را کړی دی. فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما طفف قوم مکیالا ولا بخسوا میزانا الا ابتلوا بجور السلطان. یو قوم چې په ناف تول کې ظلم کوي الله په دې باندې یو ظالم حکمران مسلط کوي. ډېر کله تاجران دا شکایت کوي چې یاره موږ باندې ناروا ټیکسونه، ظالمانه ټیکسونه حاکم زیاتی کوي، حکمران زیاتی کوي. نو په حکمرانانو باندې یوازې پړه مه اچوه، ته خپل عمل ته متوجه شه چې تا په ګاک ظلم وکړه، دغه حق دې پوره ورنه کړه، دغه حق چې تا په ظلم د ګاک نه واخیسته په تا بل ظالم مسلط چې هغې در نه واخیسته. نو تاجران ورونه چې هغوی صفا ګټه کوي دا د دغه ظلم نه، خیانت نه، د دې تطفیف ناف تول کې د زیاتی کمی نه ځان ساتي، لږه ګټه به حاصله کړي خو ډېره د برکت والا وي. د مال قانون دا دی چې دا دې په کومه طریقه باندې حاصل کړه په مغه طریقه در نه ځي. که دا دې په ظلم د بل نه واخیسته په تا به بل ظالم مسلط کړي. که دا دې په سخت او تکلیف محنت خوارۍ باندې وګټه دا مال به زر ستانه نه ضایع کېږي، دا به ډېر په قلاره. او که چېرته دې همداسې په تحفه او هدیه باندې رالی او د پلار د طرف نه ته مفته میلاو شو د مال فطرت کې دا پرته ده تا نه همداسې په اسانۍ باندې لګي. نو لحاظه تطفیف دې ته عربۍ کې ویل کېدلی چې د شریعت په اصطلاح کې ناب تول کې زیاتی کمی کول دا یوه کبیره ګناه ده. قدرمن تاجران رونه د دې نه ځان وساتي، د دې د وجې نه پې ظالمان حکمرانان ظالمان مسلط نشي. د عام طور تاجرانو باندې نن په تاجر یو ظالم مسلط چې پیسې تی والی، پیسې تی وتښتولې، زوی ولا وتښتو، مال تی نیولې، دومره پیسې راوړه، دا ظالم په ولې مسلط شه؟ ځکه دې مخکې ظلم کړی دی په ګاک. الله جزا من جنس العمل ورکړې ده. الله قرآن کې فرمایي وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا. الله وایي ظالم په ظالم مسلط کو. نو ته په ګاک د ظلم نه پرهیز وکړه چې په تا بل ظالم مسلط نشي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.